په باجوړ کې د 28 جولای امن پاڅون ته د لادرکه تنانو خپلوانو راغلي وو. دوی په لاسو کې د ورک شوو خپلوانو عکسونه نیولي وو. د شبرجان رور هم د تیرو 9 کالو راهیسې لادرکه دی. وایي پاڅون ته ځکه راغلی چې خلک په ورک شوي رور خبر کړي. دا زما ورور دی محمد جعفر نوم یې 20 فروری 2015 باندې بخیل نه راپته شوی و. تر اوسه راپته نه لګي. دا نن ما خپل مور او پلار ته وویل چې راځه هغو ته علم نشته دا ورک دی. هغو ته نه دي لمبلګي چې لس کاله بعد هغو ته ما وویل چې دا ورک دی زما امن پاڅون نه کولی شي دا یو سبب جوړ شي راځه مور او پلار دا چېرته دی مالا خفه شوی کور ته نه راځي. نن هغو ته پته وایي تصویران یې ونیول چېرته دی امن پاڅون نه هم کولی شي دغه ویله کېدو طریقې جوړه شي. په باجوړ کې د پاڅون په ورځ ټول لوی او واړه بازارونه تړل شوي وو. په لارو د ګاډو تګ راتګ د نشت برابر وو. ځوانان، سپینګیري او سیاسي مشران په ګڼ شمېر کې د ښار بازار ته راغلي وو. دوی په لاسو کې سپینې جنډې نیولې وې او د امن غوښتنه یې کوله. ټولو پښتونخوا کې پښتانه راوځي، امن پاڅونونه کوي او ریاست ته او هغه خلکو ته څوک چې په دې خاوره باندې جنګ غواړي، چا چې په دې خاوره باندې په جنګ کې ګټې دي، هغوی ته دا پیغام ورکوي چې موږ د جنګ سره نه یو، موږ د امن سره یو، موږ په دې خپله خاوره باندې امن غواړو. دې نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بدامنۍ په ضد امن پاڅونونه شوي دي. دې کې زیاتوالی په 22 جون باندې د مرکزي حکومت لخوا د عزم استحکام پوځي عملیاتو د اعلان وروسته راغلی دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي دوی نور په خپلو سیمو کې بدامني او پوځي عملیات نشي زغملی. پاڅونونه د هغه پوځي اپریشنونو په ضد باندې ولسي ریفرنډم دی چې په تېر وخت کې دغه پوځي اپریشنونو موږ تباه کړي. توپونو ټینکونو سره چې کوم دی بدامني ختمه نه شوله. موږ غواړو دا چې د پاکستان افغانستان په منځ کې د پراخ ډایلاګ وشي، سیاسي مکالمه دې وشي. دا لانجه ریاستونو جوړه کړي قانونه نه دي ککړ په دې کې. قانونه دې نه څوک کډوال کوي، نه دې بمبارۍ کوي، نه دې زموږ د کورونو بېعزتۍ کوي. ولس فریق نه دی په دې جګړه کې. خو د ټولو نه زیات برباد ولس دی. پکار ده چې ریاست د دې قام دغه حساسیت او قانون راواړي. د عزم استحکام په اړه د پاکستان پوځ ویلي دا د ترهګرۍ ضد هر اړخیزه کمپاین دی او دا پوځي عملیات نه دي. د جولای په 15مه په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې شوې د اپیکس کمیټې د غونډې په اعلامیه کې ویل شوي چې پوځي چارواکو غونډې ته ویلي په خیبر پښتونخوا کې به پوځي عملیات نه کیږي او د وسلوالو په ضد به پولیس او د ترهګرۍ ضد اداره CTD اقدامات کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.